حمدالله محب ولې د خوشحال سادات پښې وهي؟ محب له سادات سره څه ستونزه لري؟ خوشحال سادات څنګه باید خپل زړه مات نه کړي؟ جزئیات را سره په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د فیسبوک یو مدني فعال جان آغا بهار لیکي: ډاکټر صاحب محبه، هیله درڅخه کوو چې د جنرال خوشحال سادات سره نوره دښمني مه کوه، پښې یې مه وهه. ته ورسره څه ستونزه لرې؟ ولې دې نه خوښیږي؟ ولې دې له دندې لرې کړ؟ پښتون کادر دی، رشد ورکړه، فرصتونه ورکړه، ملاتړ او حمایه یې وکړه. کنه زه باور لرم چې له سخت ولسي او په ځانګړې توګه به د ځوان لوستي نسل غبرګون سره مخ شي. دا دښمني مه اخله، دې وطن سره ظلم مه کوه، افغان پوځ او سرتیرو سره ظلم مه کوه. دا سړی بیرته رامخکې کړه، مه کوه داسې، مه کوه. زما وطندارې راته ګرانې، خو د جنرال خوشحال سادات سره د کیدونکي ظلم په غبرګون کې ستا خلاف دریځ یم، ستا خلاف لیکل کوم. بل خوا جان آغا بهار خوشحال سادات ته هم داسې لیکلی دي: جنراله، زړه دې مه ماتوه، دا وطن زموږ او ستاسې ګډ کور دی. تا ځان ثابت کړ، یو افسانوي سرتیری او قمندان شوي. تروریستان، لنډغران او وطن نور دشمنان دې سخت وځپل او سرکوب دې کړل. په څو متفاوتو سنګرونو او جبهو کې وکارول شوي. خارق العاده وړتیا، زړورتیا، ژمنتیا او لیونۍ مینه دې وښوده چې هر قالب کې چلیږي. وطن پرستان د وطن په مینه مست وي. هر وخت او هر ځای چې وخت او فرصت ورسره وي، خدمت او کار کوي. تا ته سخت او جدي اړتیا ده. زه باور لرم ته به یو ځل بیا راوستل کېږي. ښایي تر دې سختو ورځو شپو ته ساتل شوی یې. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.